په بامیانو کې بند امیر او د بامیانو بوتان نړیوالو ته د لیدو وړ ځایونه دي. د مرکزي افغانستان یو غره ته څیرمه سیمه بامیان نومیږي چې بام رڼا او یا د ځای معنا لري چې د سپېڅلي ځای معنا ورکوي. د بامیانو بوتان شمامه او سلسال نومیږي چې یو وخت یې پیرویانو ډېر خاص او مقدس ځای بللی. دا مجسمې په بېساري تخنیک سره جوړې سوي دي. د بامیانو د بودایي مجسمو د جوړولو په اړه تاریخي اسناد دا ښیي چې دقیق شمېر د کاریګرو او هنرمندانو نه دی ثبت شوی. خو د دغسې لویو مجسمو جوړول ډېر کلونه او د لسګونو ان سلګونو کاریګرو، هنرمندانو او بودایي راهبانو ګډ کار ته اړتیا لرله. دا کارګر، نقاشان، مجسمه تراشان او نور فنکاران به اکثرا له ځایي بودایي معبدونو د سیمې له خلکو او یا د وخت له مهارت لرونکو کارګرو څخه ټاکل کېدل. داسې شواهد نشته چې د یو مشخص هنرمند یا معمار نوم ثبت شوی وي، بلکې دا کار د ټولو هڅو نتیجه وه او د بودایي مذهبي ټولنې تر هڅو او لارښوونو لاندې ترسره کېده. د نوراني و یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، دا مجسمو څلور پړاوونه درلودل. لومړی د مجسمې لومړی شکل، بیا د بدن اصلي بڼه، وروسته د جامو، مخ او لاسونو شکلونه او بالاخره د رنګ کولو پړاو. د خښتو او لرګیو کارونه د ځینو برخو لکه لاسونه جوړښت له خښتو او لرګیو څخه و چې وروسته پرې خټې او ګچ اچول کېدل. داخلي چوکاټونه یې د لرګیو له مټو جوړ شوي دي. لومړی یې د غره په ډبرین دیوال کې لومړنی شکل کیندلي، وروسته له خښتو او لرګیو څخه دننه چوکاټ جوړ شوی، ګچ او خټه پرې وهل شوې ده او د بدن اصلي بڼه یې اخیستې ده. په مجسمو کې دننه داسې ځایونه پرېښودل شوي دي چې تر څو د مجسمو وزن لږ شي او د زلزلې پر وړاندې یې مقاومت زیات شي. د هنرمندانو لخوا پر دې مجسمو داسې نقاشانې شوي چې حتمي به مو حیران کړي. د سرو زرو، شنو، نیلو، نقرې او نورو رنګونو څخه کار اخیستل شوی دی او د غوړ رنګ تخنیک پکې استعمال شوی دی. نه یوازې د بودا او نقاشیانې، بلکې هندسي، سمبولیک نقشونه، مذهبي صحنې، حیوانات په ډېر زحمت سره پکې انځور شوي دي. په دې کې د هنرمندانو سیالي هم وه. هر هنرمند به هڅه کوله چې خپل سمڅه یا مجسمه د نورو تر هغې ښکلې او هنري جوړه کړي. د بامیانو انځورګران به د ورځې کار او د شپې د مجسمو تراشي ترسره کول. د دې هنر ګټې نه یوازې داخلي بلکې نړیوالې وې. بامیان د زرګونو میلمنو، سیلانیانو او مینې ځای و چې د بودایي دین، هنر او تمدن مرکز په توګه پیژندل کېده. د بامیانو د بوتانو په اړه په یو تاریخي کتاب کې راغلي دي چې پر افغانستان د هند د موریا کورنۍ تر واکمن کېدو او خصوصا د اشوکا تر پاچا کېدو وروسته بودایي دین افغانستان ته هم راغلی او 2200 کاله وړاندې دلته بودایي معبدونه او مجسمو د جوړولو کار پیل شو. دې دین افغانستان ته د اسلام تر سپېڅلي دین تر راتلو پورې دوام وکړي. په افغانستان کې د بودایي دین د خورېدو په وخت کې په زرګونه بودایي مجسمې جوړې شوې چې لوی لوی مرکزونه یې په صوابي، مردان، هډه، کاپیسا، بګرام، غزني، کندهار او نورو ځایونو کې وه. او خصوصا د بودا دوې لویې مجسمې چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه تر ټولو لویې مجسمې دي. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د بودایي دین پیرویان ورته راتلل او د هغو په څنګ کې به یې خپل مذهبي مراسم ترسره کول. دا مجسمې چې یوه یې 45 او بله یې 58 متره دي، د نړۍ له عجایبو څخه شمیرل کېږي. 35 متریزه مجسمه یې د درېیمې میلادي پېړۍ په اوږدو کې، یعنې تر نن څخه 1800 کاله وړاندې، او 53 متریزه مجسمه یې بیا 1400 کاله مخکې جوړه شوې وه چې شمامه او سلسال نومیږي. د اسلامي دورې تر راتلو وروسته یې مذهبي او عبادي ارزښت نه درلودلی او یوازې د تاریخي او هنري ارزښت له لیدو لپاره یې سیلانیان ورته راتلل. له نن څخه 1800 کاله دمخه بامیانو کې 2 بوتان د بودایي دین پلویانو وتوژل چې دوی به لکه مسلمانان چې حج ته ځي، دغسې دوی به د دغه بوتانو زیارت لپاره راتلل. کله چې د کوشاني سلسلې امپراتور کنیشکا بودایي مذهب ومانه، په لومړۍ میلادي پېړۍ کې یې په افغانستان کې د بودایي دین راشین او پر لرغونې ټولنه یې هراړخیز تاثیرات وښندل. د نوموړي مدنیت اثرات په افغانستان کې محدود پاتې نه شول، بلکې د جاپان، کوریا او چین څخه بیا تر اوسني ایران، سیستان، سریلانکا او هند څخه بیا تر سیر دریا تاجکستان پورې ټولې سیمې تر خپل اغېزې لاندې راوستلې.
د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه به د مذهبي مراسمو د پرځای کولو په نیت زیات شمېر راهبان او سیلانیان په افغانستان کې د ودانو سوو بودایي زیارتو او عبادت ځایونو په ځانګړي ډول د بامیان لرغوني او بودایي سپېڅلي ځای ته د لیدو په نیت سفرونه کول. په اووه کال کې حجاج بن یوسف د عراق والي پر دې مجسمو لومړی یرغل وکړ او د نورو خرابیو ترڅنګ یې ګڼې خزانې لکه زر، غمي او نور تاریخي آثار ځنې یوړل او وروسته بیا یعقوب بن لیث صفاري په زیاته اندازه طلا له دې ځایه څخه یوړه. ورپسې چنګیز د دې مجسمو ساتونکي دیوالونه ړنګ کړل. له هغه څخه وروسته مغول پاچا اورنګزیب د مجسمې مخ وران کړ. د شوروي د یرغل وروسته کورنیو جګړو دا سیمې په کنډوالو بدلې کړې او د طالب دولت په 2000 لومړي کال کې د 15,000 باروتو په زور دا مجسمې په پراخه کچه له منځه یوړې. او اوس یې په میلیونونو ټوټې په شاوخوا سیمو کې پرتې دي او خلک یې په پراخه کچه کولی شي. خو اوس هم نړیوالې هڅې روانې دي چې د دې ډیجیټلي ټکنالوژي له لارې دا میراث راتلونکي نسلونو ته وساتي. د بودا د پیژندل شوو مجسمو سربیره بامیان د ځینو عالي ځایونو او ویجاړو ښارونو کور دی، لکه سور ښار یا شهرک ضحاک د دوو سیندونو په منځ کې جوړ شوی دی چې 1500 کاله پخوانۍ کلا ده چې په 14مه پیړۍ کې د پاش پوځ لخوا ویجاړه شوه. د سیګونو ښار یا د شهر غلغله یو لرغونی ښار چې د چنګیز خان لخوا په 1221 کال کې د بامیانو په محاصره کې د هغه د لمسي له وژل کېدو وروسته ویجاړ شو. دا یوه جلا کیسه ده چې د دې په باره کې به بیا په وروسته کې تاسو ته مکمل توضیحات درکول شي. او د هغه څخه وروسته چهل دختران یعنې 40 نجونې یو لرغونې کلا ده چې د 40 پاچاهانو لپاره جوړه شوې وه. تاسو به په بامیان کې په زرګونو نورې لرغونې کلاګانې او نور تاریخي آثار لیدلی شئ. د دغې تاریخي او هنري شتمنۍ یاد ساتل زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی.